په پخوا زمانه کې په یو لوی او شتمن باچاهي کې چې نوم یې نورآباد و، یو ځواکمن باچا واکمني کوله. د باچا ډېر ځواک درلوده، خو د هغه یوازینی زوی و چې نوم یې شهزاده فرید و. شهزاده فرید ډېر ښکلی او هوښیار و، خو یو لویه ستونزه یې درلوده. هغه مغروره او ځان ښودونکی و. هغه غریب خلک هیڅ نه شمیرل او تل به یې ځان تر نورو لوړ ګڼلو. باچا به ډېر ځله ورته ویل، زویه، باچاهي یوازې په زور نه کیږي، بلکې د خلکو د زړونو په ګټلو کیږي. خو شهزاده به دا خبره اورېدله، خو هیڅ ارزښت به یې نه ورکوه. یو ورځ شهزاده فرید د ښکار لپاره ځنګل ته لاړه. هغه له خپلو عسکرو سره و، خو د ښکار په لټه کې ډېر مخکې لاړه، تر دې چې ورو ورو له ټولو جدا شو. ماښام را نږدې شو، تیاره خپره شوه او شهزاده پوه شو چې هغه لاره ورکه کړې ده. هغه ویرېدل، زه چېرته راغلی یم؟ هغه په اندېښنه وویل، نه ورسره خواړه وو، نه اوبه او نه څوک ملګری. په همدې ځنګل کې یو غریب لرګي وهونکی اوسېده چې نوم یې بابا رحیم و. هغه به هره ورځ لرګي پرې کول او ښار ته به یې وړل تر څو د خپل کور خرچه برابره کړي. هغه ډېر ساده خو ډېر نیک زړه والا انسان و. کله چې هغه یو ځوان ولیده چې قیمتي کالي یې اغوستي وي او یوازې ولاړ و، نو ورنږدې شو او ویې ویل، زویه، ته څوک یې او دلته یوازې ولې ولاړې؟ شهزاده لومړی لږ غوسه شو، ځکه چې هغه له غریبو خلکو سره خبرې نه کولې. خو بیا یې خپل حالات ته وکتل او ورو یې وویل، ما لاره ورکه کړې ده. بابا رحیم وویل، راشه زما کوچني جونګړې ته لاړ شه، شپه به هلته تېره کړې. شهزاده جونګړه ولیده. زوړ، کوچنی او ډېر ساده کور و. هغه په زړه کې وویل، زه دلته څنګه پاتې کېدی شم؟ خو مجبوري وه. هغه دننه لاړه. بابا رحیم هغه ته وچه ډوډۍ او لږې اوبه ورکړې. د شهزاده خواړه لومړی ناخوښ شو، خو د لوږې له امله یې وخوړل. هغه شپه کله چې شهزاده په زړه فرش باندې پروت و، هغه ډېر فکرونه وکړل. د سړي خپله هیڅ نه لري، خو بیا هم زما مرسته کوي او ما کله د چا مرسته نه ده کړې. دا فکرونه د هغه زړه ته داخل شول او د هغه دننه یو بدلون پیل کړو. سحر شو. بابا رحیم وویل، راځه زویه، زه به تا د ښار لارې ته ورسوم. په لاره کې هغه هره لاره، هره نښه ورته تشریح کړه. شهزاده حیران شو، دا سړی غریب دی خو ډېر پوه دی. کله چې دوی ښار ته ورسېدل، عسکرو شهزاده ولیده. شهزاده سلامت، هغو چیغې کړې. بابا رحیم حیران شو، دا شهزاده دی. شهزاده شرمنده شو. هغه خپل سر ټیټ کړه. شهزاده وویل، بابا، تاسو زما ژوند وژغوره او ما ته مو هغه سره وښودل چې هیڅ استاد یې نشي راښودلی. بابا رحیم موسکی شو، زویه، د انسان اصل شتمني د هغه زړه ده. شهزاده بیرته محل ته لاړه، خو د هغه نور پخواني عادتونه نه وو. هغه د غریبو لپاره دروازې خلاصې کړې، د هغو خبرې یې واورېدې او مرسته یې پیل کړه. باچا حیران شو، دا زما زوی دی که بل څوک؟ شهزاده بابا رحیم محل ته راوغوښته. ټول دربار خبر شو چې هغه ته به ډېر انعام ورکړي. خو کله چې بابا رحیم راغی، شهزاده د هغه مخې ته ټیټ شو. تاسو زما استاد یې؟ ټول حیران شول. بابا رحیم وویل، زه هیڅ نه غواړم، یوازې دا وعده راسره وکړه چې ته به تل انصاف کوې. شهزاده وویل، زه وعده کوم له تا سره. څو کاله وروستو کله چې شهزاده باچا شو، هغه د خپل وخت تر ټولو عادل او مهربان باچا شو. خلکو به هغه یوازې د باچا په توګه نه یادوه، بلکې د داسې انسان په توګه یې یادوه چې د خلکو زړونه به یې ګټل.